أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. د دین اړوان دي آیاتونو مبارک کې الله تعالی جل شانه عم نواله د خپل توحید او د قیامت او د رسالت دلائل واضح طور باندې بیان کړل، به ورپسې د منکرین او د مخالفین باطل خیالات او بیا پاغي باندې رد وکړو او بیا د دومره واضح دلائل باوجود چې دی منکرین او دی کافرانو د الله د توحید او د رسالت د قیامت نه انکار کولو، نو الله ورته دلته اوس په دې 2 آیاتونو کې په زورنا باندې تنبیه او زجر ورکی ولا چې اے کافرانو اے منکرینو که تاسو د الله تعالی د وحدانیت د رسالت او د قیامت واضح دلائل باوجود اقرار نه کوي او انکار کوي، نو کوم نعمتونه کوم احسانات چې الله تاسو باندې کړی دي نو هغه انعامات ځان تړوان دي کې او د محسن چې کوم دي د هغه احساناتو د تقاضي مطابق د خپل محسن د انعاماتو د شکرې ادا کولو په وجه باندې د اطاعت کې څنګه چې د یو محسن د انعاماتو داغه دا احسان چې کوم دی خلق او یو شریف انسان طبي او فطري تقاضا دا چې دا خپل محسن چې کوم دی خبره اومني داغه قدر وکي داغه عزت وکي، دنیا کې چې کوم دی یو چا باندې سلوک باندې څوک احسان وکي نو بیا دې دا خپل محسن چې کوم دی ډیر زیات اطاعت کوي او عزت کوي او قدر کوي او هر دې کې چې کوم دی داغه خوالي بیانای، لیکن دغه مجازي محسن خو خلق دنیا کې قدر او عزت کوي او لیکن د حقيقي محسن چې چا د مجازي محسن لکم سور کړیو او داغه په وجه باندې بیا دا خلق داغه عزت کوي ولیکن د حقيقي محسن چې کوم دی عزت او احترام نه کوي، نو الله دلته د کافرانو ته په زور باندې په تنبیه سره او زجر سره ویا چې کم از کم تاسو چې کم دی په دغه طریقې سره چې دنیا کې کم محسن خلق د محسن کم طاعت کوي کم خبره مني نو پاغه لار باندې د خپل رب اطاعت وکي. اوس دلته الله تعالی په دې 2 آیاتونو کې مزید په دې خپل بندګانو باندې د انعامات او د احسانات ذکر کوي. اول الله تعالی په دې لومبني آیت مبارک کې د انسان د ذات او نفس باندې چې الله کوم انعامات کړی دي د هغه انعامات ذکر کوي چې الله دې انسان ته وایي چې انسان ته اول خپل حقیقت او پیژنا. الله وی ته چې کوم دی وکنتم امواتا تم مړوي ستا وجود نو ستا اړو پته نه لګېدله تعالی مونږ چې کوم دی بیا ژوند درکو تعالی مونږ چې کوم دی بیا د ژوند د بقا د پاره
ټول کائنات چې کوم دي تا د پاره مونږه مسخر وګرځو. ورپسې دوه آیاتونو کې بیا د هغه انعاماتو احساناتو ذکر دي چې د دې انسان د بقا د پاره الله چې کوم دي زمکه پیدا کړه، اسمانونه پیدا کړل چې د دې انسان چې کوم ضرورت دي چې دا ضرورت دا انسان د دې زمکه او د اسمان نه حاصلای. اوس الله تعالی په دې لومبني آیت کې د کافرانو ته چې کوم تنبیه ورکیا او د زجر کلمه استعمالي هغه کیف ده. کیفا اصل کې کیف چې کوم دي دا حرف استفهام دی، سوال دی چې څرنګه. او د دې سوال نه مقصود چې کوم دی د دې کافرانو دغه انکار باندې تعجب اظهار دی چې دا کافران څرنګه د الله د توحید نه او د رسالت او د قیامت نه انکار کوي. نو علما دلته فرمایي چې دا کیف اگر چې دا کلمه د استفهام ده او قران مجید کې چې کوم دی کې دا کیف لفظ راغلی دی نو دا به طور زجر او تنبیه خبرداري راغلی دی. الله خبرداري ورکیا دغه ظالم کافر ته چې کیف تکفرون بالله، اے کافرہ اے ظالم انسانا څرنګه ته د الله د وجود نه انکار کې. او دلته یو اعتراض دام راځي چې دا مشرکین کافران خو الله هم مني، ځکه چې نور آیتونو کې چې کله الله فرمایي چې کته د دین تاسو کې چې دا اسمان او زمکه چا پیدا کړی دي نو دی وی الله پیدا کړی دي. نو دلته د الله د انکار دا خبره بیان پس وجه دی. نو علما فرمایي چې دلته د الله د انکار د بیان چې کیږي نو دا دوی د الله د پیغمبر د نبوت نه انکار کوي، د الله د کلام د قران نه انکار کوي، د الله د پیغمبر د نبوت نه انکار او د الله د کتاب د قران نه انکار، دا گویا د الله نه انکار کول دي. نو ځکه دلته ذکر راغی د الله د انکار چې څرنګه دا کافران د الله نه انکار کوي. وکنتم امواتا افاحیاکم، اوس الله دوی ته د خپل ذات او د خپل نفس باندې خبرداري ورکي، حقیقت په ته بیانې د دوی د ذات باره کې چې اے کافرانو تاسو په دې خبره باندې سوچ وکئ چې وکنتم امواتن تاسو وې مړو. اموات کم دی دا د میت جمع ده او میت ویلی شي مرده ته بیجان سیز ته ویلی شي. گویا تاسو اول یو بیجان سیز وې، هغه بیجان سیز چې کم دی هغه د اوبو یو قطره ده چې هغې ته مونږ نطفه وایو. او دا نطفه چې کم دی څنګه الله پیدا کړه، الله د دې نطفې دپاره په دې کائنات کې څه منجمد سیزونه، څه بیدون کې سیزونه او څه چې کم دی ټوس شکل کې سیزونه، دا ټول ذرات په دنیا کې خوارو. الله دا ټول ذرات چې کم دی د پاره د کم کم ځای نه راغونډ کړل، د میوو په شکل کې، د غلې په شکل کې، د اوبو په شکل کې، او بیا چې کله دغه د الله دغه پیدا کړی شوي سیزونه استعمال کړل نو د هغې نه نطفه پیدا شوله. هغه نطفه بیا چې کم دی د پلار د شانه مور رحم ته منتقل شوه. بیا د مور په رحم کې چې کم دی هغه نطفه په هغې باندې مختلف مراحل تیریږي. څلوېښت ورځې چې کم دی دا نطفه وي، بیا څلوېښت ورځې چې کم دی منجمد وینه، بیا څلوېښت ورځې چې کم دی د هغې نه بیا غوښه جوړه شي او بیا پکې روح واچولی شي. او بیا د دې انسان دپاره چې کوم ازلي تقدیري فیصله ده فرشتې چې کوم دي هغه ولیکي چې د دې انسان به عمر څومره وي، د ده به رزق څومره وي، د ده به چې کوم دي بیا آیا دی به نیکبخت وي او یا به بدبخت وي. دا څلور خبرې د دې انسان دپاره ولیکلی شي. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا انسان د مور د خېټې نه دنیا ته راغی. اوس چې هر کله دنیا ته راغی نو الله یې فاحیاکم، پس موږ تاسو ژوندي کړئ. اول نطفه وه، بیجان سیز وې، بیا چې کله الله چې کوم دی تاسو دا مختلف مراحل نه پس چې کوم دی دنیا ته راوستلې نو فاحیاکم، پس تاسو دې ژوند درکړو. بیا الله د هر ذی روح د پاره دنیا کې چې کوم هغه عمر مقرر کړی دی او هغه عمر چې کله مقرر پوره شي نو الله ثم یمیتکم، بیا به چې کوم دی
تاسو باندې مونږه مرګ تاریکو تاسو له بیا مونږه مرګ راولو تاسو به چې کوم دي د مرګ پیالې اسکې ثم یحییکم او بیا د دې مرګ نه پس به بیا مونږه تاسو ژوندي کوو گویا دلته د دوو مرګونو ذکر راغی او د دوو جون ذکر راغی یو مرګ هغه دی چې انسان لا وجود نو د نطفه په شکل کې بی جانو بیا الله چې کوم دی هغه نطفه دا غي ندی پیدا کو او فاحیاکم جون دی ورک دلته اوس علما چې کوم دی یو لغوي د لغت باره کې یو خبره کوي چرا د لومبني مرګ او د جون باره کې الله فاحیاکم فارا واستو او بیا چې کوم دی د دنیا د جون نه پس چې کوم دی چې کوم مرګ را روان دی نو ثم یمیتکم الته ثم لفظ را واستو او بیا چې کوم دی دغه مرګ د دنیا د مرګ نه پس چې کوم بیا کما اخیری چې کوم جون دی دا اخرت د پاره هغه ایکم بیا ثم یحییکم را واستو نو پړم بنی اموات کې چې کوم دی فاصله کم وا نو ال تعالی د فی ذکر کو او بیا چې کوم دی د دنیا د جون نه پس چې کوم دی مرګ او بیا د هغه مرګ نه پس بیا جم دی کېدل هغه کې کوم کې فاصله وخت زیات دی نو الته د ثم لفظ را واستو ثم چې کوم دی دا حرف عطف دی او دا چې کوم دی معنا ما قبلنا ما بعد چې کوم دی متأخر کې دو باندې دلالت ور کوي یعنی گویا چې کله د دوست د نماز کې چې څه فاصله وي څه وخت تیریږي نو هغه دې کې بیا ثم لفظ را دي او بیا دلته د دې دوه قسمونه دي دا ثم کله کله د وخت د فاصلې د پر را دي نو هغه ته تراخی فی الوقت ویل شي بعد مدت ویل شي ثم یمیتکم ثم یحییکم بیا بتاسو الله مړ کی تاسو بیا بتاسو جمدی کی دی کی گویا مدد وقت ته فاصله د وقت او د مدې دا او کله کله چې کندي دا ثم لفظ دا د مرتبه او د رتبه د پاره هم راځي چاغه ته تراخی فل مرتبه او رتبه ویلی شي څنګه چې رستو را روان دي دلته الله فرمایي ثم استوى دغه دې کې دا ثم چې کندي دا تراخی فل رتبه او مرتبه دا دا لومبني ثم معنا چې کندي مونږ د دې پښتو کې مونږ بیا یا د دې نفس او دا کوم ثم استوى کې چې کوم دا ثم راغلي دي دا غي معنا چې کوم د دین لوی زیاته خبره یا مزید برا الته معنا چې کوم د لوی زیاته خبره ده یا چې کوم مزید برا الته معنا ثم کې سوا کې چې کوم د اغلتا تراخی فی المرتبه ده فی الرتبه ده ثم الیه ترجعون او بیا بتاسو دی الله ته واپس کول شي اوس دلته چې کوم دی دا ژوند یو نعمت ته او یقینا یو نعمت ته ځکه که فرق ژوند نه وي نو د اسمان بنوي د ازمکه بنوا نه به د آخرت نعمتونه د دې ټول انحصار په ژوند باندې دی لہذا دا ژوند یو نعمت الله مت بیان کو چې تاسو لما ژوند درکړي دي او د مرګ باره کې ذکر کو چې دا یو نعمت دی نو د ژوند دا خبره خو واضح شو چې دا خو یو نعمت دی ځکه چې د ټول کائنات تعلق د دې ژوند سره دی د آخرت چې کوم خوشحالي دي یا تکلیفونه دي دا غي تعلق هم د دې ژوند سره دی د دنیا د ژوند په انحصار باندې با دی انسان طبيعت اخروی خوشحالي ملاويږي یا به تکلیفونه ملاويږي نو دا مرګ څنګه د نعمتونو فرض کې شامل کو نو علما فرمایي چې دا مرګ چې کوم دی د دنیا دا مرګ دا دروازه ده د آخرت د ژوند لپاره چې په دې دروازه به ته تیریږي داخليږي با آخرت ژوند ته لہذا دا مرګ هم چې کوم دی یو نعمت دی کفر کا مرګ نه وي او همیشوالي د لپاره ژوند وي نو بیا خو د آخرت هغه خوشاله نعمتونه بسنګ حاصل دي لہذا دا مرګ یو نعمت دی چې په دې دروازه انسان داخل شي نو د آخرت هغه خوشاله به ته بیا ملاويږي دلته الله اوس کوم دی دا د انسان د خپل ذات د نفس کوم انعامات دي دا غي ذکر وکړو اوس ورپسې الله تعالی چې کوم دی د دې انسان د بقا د پاره د د ضرورت د پاره الله اوس د نور نعمتونو ذکر کوي چې پای کې یو نعمت زمکه ده او د زمکه پیداوار د زمکه سيزونه دي چې د زمکه انسان سره قریبي تعلق ساتي نږدې ده
نو الله اول داغي ذکر کیا چې هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا الله اغذات دی چې پیدا کړی تاسو د پاره هغه سيزونه چې کوم پزمکه کې دي ټول وې د زمکه تمام سيزونه دا الله پیدا کړی دي د انسان د پاره. او دا بل خبره ده چې د باس سيزونه د انسان براه راست یا بل واسطه فائدہ حاصلول شي او د باندې سيزونه چې کوم دي بل واسطه یا بغیر د واسطه یا واسطه سره هغه نشي حاصلول او د داغي متعلق اړو خبر نه وي. لیکن د دنیا هر یو چیز چې کوم دی دا د انسان د پاره دی کدی داغي نه فائدہ حاصلې او کدی داغي نه فائدہ نه حاصلېږي خو لیکن دتا یو چیز داسې نشته چې هغه بددو د فائدې د پاره نه وي. بعضی چیز ته انسان د فائدې د پاره ښکاروي او بعضی چیزونه چې کوم دی د انسان د عبرت د پاره دي تر دې چې دا زهري زناور هم چې کوم دی دا هم چې کوم دی د انسان د فائدې د پاره الله تعالی پیدا کړی دي خود ته داغي معلومات نشتا. او دا زهري زناور مال لړم وغیرہ د دې الله چې ذکر کی دا د عبرت ته پاره کوي چرا کم خلق په دنیا کې د الله اطاعت اونکي د دې د پاره بیا قبرونو کې لړمانان وي او ماران بوي نو چې دنیا کې انسان د دې مال لړم نه خبر نه وي نو د بسنګ عبرت حاصل کړی وي د دینا چرا قبر کې بیا چې کم ماران دي لړمانان دي د شان جهنم په اور کې نو بیا به د څنګه داغي احساس او پته لګي دي دا ټول سونه الله تعالی د انسان د عبرت لپاره د فائدې د لپاره پیدا کړی دي. اس یو څه داسې نشتا چې هغه د انسان د فائدې لپاره نه دي. دلته یو صاحب فرمای عارف بالله ابن عطا رحمه الله چې الله تعالی دا ټول کائنات دا الله د انسان د لپاره پیدا کړی دي او انسان الله د خپل ځان د لپاره پیدا کړی دی. نو چهار کله الله دا کائنات ټول د انسان د لپاره پیدا کړل نو بیا دا انسان په دې فکر کې ولې لګېدلې دي چې راشه به د کائنات د اسونه په دې پسې منډه وخا او کم ذات دې د خپل ځان د لپاره پیدا کړی دی دې داغې نه غافل ګرځي پکار دي چې دې خو په دې فکر کې ولګي چې الله زه د خپل ځان د لپاره پیدا کړی ما نو چې پکا دې زه خپل رب راضي کما د خپل رب اطاعت او تابعداري کما د خپل رب حکم منم. نو الټا انسان چې کوم دي کائنات پسې لګېدلې دي او هغه مقصد یې پرېښی دی چې د کوم مقصد د لپاره الله دې د خپل ځان د لپاره پیدا کړی دی نو گویا دا ټول کائنات د انسان د لپاره الله پیدا کړی دي. بیا الله فرمایي ثم استوى الى السماء دلته دا ثم چې مخکې تاسو ته موي چې دا د تراخی فی المرتبه او رتبه د لپاره چې د دین لوی خبره چې د زمکه د پیدایش نه علاوه اسمان هم الله تعالی چې کوم دی پیدا کړی دی. استوا د استوا متعلق چې کوم دی علما ډېر معنی بیانې یو معنا د استوا قصد ویلی شي توجه ته ویلی شي نیب قدرتو ته ویلی شي قراری نیولو ته ویلی شي او دغه شان چې کوم دی ځان سنبالولو ته ویلی شي ټیکولو ته ویلی شي. بیا علما دلته د دې متعلق مزید وضاحت کوي چې کله د استوا فاعلان ووي نو الته معنا برابرې دي لا يستوي اصحاب الجنه واصحاب النار الله لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه خاوندان د اور او خاوندان د جهنم برابر نه دي الته معنی د برابرې راځي د کله فاعلان چې کوم دي سدي دو دي یو اصحاب النار بل اصحاب الجنه او چې کوم دي کې فاعل یو وي نو الته معنا چې کوم دي هغه قصد اراده دا قراری نیول دي ځان ټیک کول دي درست کول دي. بیا به کې بل خبره علما دام کوي چې کله د استوا نه پس اعلی لفظ راشي واستوت على الجودي راغلي دي د نوح علیہ السلام کشته چې کله جودي خار سره ودرېدله نو الته معنا ودرېدل دي او چې کله د استوا نه پس الی راغی څنګه چې د ثم استوى الى السماء نو دلته معنی قصد او اراده او توجه کول دي. بیا الله تعالی توجه کړه الى السماء اسمان ته
فسواهن پس به برابر کړل دا اسمانونه هموار کړل 7 سماوات او اسمانونه دا اسمان چې کوم دی دا د ځمکې د حیات او د پیداوار چې کوم دی وا سره وابستګي لري که اسمان نه وي پیدا نو د ځمکې جون چې کوم دی حیات چې هغه باران دی چې باران باندې د ځمکه جمع دی کیږي پیداوار ته حاصلېږي ځکه الله تعالی د ځمکې د پیدایش نه پس کوم دی د اسمان ته توجه ورکړه او اسمان ته قصد کو اسمانونه و پیدا کړل او دلته بیا چې کوم دلته د ځمکې ذکر مخکې راغلی دی او د اسمانونو ذکر وروستو راغلی دی سورې نازعات کې چې کوم دی التا د ځمکې ذکر وروستو راغلی دی والارض بعد ذلك دحاها الله یې پس د هغې نه بیا ځمکه هم د خوره کړه الته د اسمان ذکر مخکې کړی دی نو بیا مفسرین په دې کې دا تطبیق کوي چې د ځمکې دا کوم ماده ده اول الله تعالی دا ماده جو پیدا کړه او بیا پسې اسمان نو اسمان سره چې کوم دی بیا ځمکه او خوره کړه او بیچونه وګرځوله او بعد وی چې والارض بعد ذلك دحاها دا بعد په معنا دا معد چې ځمکه اسمان سره الله تعالی ځمکه پیدا کړه وهو بكل شيء عليم او دا الله په هر څه باندې خبردار دی گویا په دې آیاتونو کې الله تعالی د حشر او د نشر دوباره جمع دي کېدو ذکر وکړو چې دا کفار چې کوم دي د دوباره جمع دي کېدو نه انکار په دې وجه کوي شرع کله دا انسان مرشیا نو دی چې کوم دي په خورو کې خور شي زری زری شي دې کافرانو با اکثر چې کوم دي د قبرونو راسته اډو کې راواغستل او پلاس کې به معده کړل او بیا به په هوا کې وښتل او بیا به دا ول چې آیا د دې زرونه به چې کوم دي انسان بیا پیدا کیږي نو الله وت د دې څخه ګرګو چې وکنتم امواتا فاحیاکم تاسو خو اول خپل حقیقت ته وګورئ تاسو د کوم څه نه پیدا یې داغه هغه ذرات چې کوم دي د دنیا په ګډ ګډ کې خوارو یو ځای کې بل ځای کې بل ځای کې هغه ټول ذرات الله تعالی راغون کړ او داغه نه چې کوم دي بیا نطفه پیدا شولا او داغه نه تاسو پیدا شولې نو اول چې کوم دي په اول ځل باندې دا ټول ذرات راغونډول داغه نه تاسو بیا پیدا کول آیا دا ګران دي او کنا دوباره یو چیز موجود دی داغه نه چې کوم دي هغه پیدا کول خو بیا آسان وي او بیا د دې نلوي خبره چې د دې نلوي چې کوم دي ما اسمان او زمکه پیدا کړی دي چې کله ما اسمان او زمکه چې دا د ټول لزیات چې کوم دي مشکل کار دی چې هغه ما پیدا کول لاغه کړی دي نو تاسو دوباره پیدا کول ما ته څنګه ګران دي او بیا دې دام اعتراض کولو چې دا انسان په خوره کې خوره شي د ذرات یو خوا بل خوا منتشر شي هواګانی والو زي دا ذرات بسنګ راغونډيږي او دا بسنګ بیا د دې پیجندل بسنګ کیږي چې دا ذره د پلانکی انسان دا نو داغي جواب خدا دی چې دا پیجندل ګران کار خدا هغه چا د پاروي چې داغه علم ناقص وي د چا چې علم کامل وي نو هغه هر یو سیز هر ذره پیجني الله ته کوم دي دا معلومه ده چې دا اون نه چې کم پانی را غورځيږي الله ته کوم دي دا هغه غشمارم معلومه ده د لازمه کې دند چې کنتا سو تخم وکړي په خولو کې پټ شي زمیدار ته پته نه لګي الله ته کوم دي هغه دانم چې کوم دي پسمکه کې دند معلومه ده او دا هغه نه چې کوم دي بیا اون پیدا کوي نو الله ته دا خبره سګرانه نه ده دا علم محیط دی دا علم کامل دی هغه هر یو سیز پیژني او دا قدرت هم کامل دی بیا دا راغونډول هغه ته سګران نه دي دا خو هغه چاته ګران دي چې دا چا قدرت ناقص وي او نامکمل وي نو الله ته دا خبره ګران نه ده چې کافرانو الله تاسو بیا دوباره جمع دي کی او بیا تاسو نه د دنیا حساب کتاب والی دغه ثم الیه ترجعون تاسو بیا دی الله ته واپس ګرځي بیا بدا الله تاسو نه تاسو د جن حساب کتاب تپوس کوي کیف تکفرون سرنګ دا کافران انکار کی بالله د الله د ذات نه د تعجب خبره ده وکنتم او تاسو حالانکه تاسو وې امواتن مړو فاحیاکم پس بیا الله جمع ذکر تاسو ثم یمیتکم بیا الله تاسو مړ کی ثم یحییکم او بیا الله تاسو جمع کی پرد قیامت ثم الیه ترجعون او بیا الله تاسو واپس ګرځي
और तासु न बसात जुन बारा की तपूस कीगी। हुवल्लज़ी दा अल्लाह गज़ाते खलक़ लकुम ची पैदा करी है तासु पैदा करी दी तासु द पारा मा अगा सिजुना फिल अर्दी ची पज़मक के दी जमीअन टोल। सुम्मस्तवा इलस समाए बिया अल्लाह कस और तवज्जो करा आसमान तरफ ता नुफसवाहुन्ना बस बराबर कर दगा आसमानुना सबअ समावातिन वो आसमानुना वो हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम और दा अल्लाह पर हर चीज़ बांधे खबरदार दे। कई फसरंगे तकफुरून बिल्लाहि तासु इनकार कवे द अल्लाह द ज़ातना व कुंतुम हालांकि तासु वे अमवातन मुड़ो फ़अहयाकुम पस बे तासु जम दिक्रे सुम्मा युमीतुकुम ब्याब अल्लाह तासु मुड़की सुम्मा युहयीकुम और ब्याब अल्लाह तासु परद क़यामत जम दिकी सुम्मा इलैहि तुरजाऊन और ब्याब दी अल्लाह तासु वापस गर्द वली शे। हुवल्लज़ी दा अल्लाह अगज़ाती खलक़ लकुम ची पैदा करी दी तासु द पारा मा अगसिजुना फिल अर्दी ची पज़मक की दी जमीअन टोल ता टोल ची कंदी तासु द पारा अल्लाह पैदा करी दी। सुम्मस्तवा इलस समाए बिया अल्लाह कस को आसमान तरफ था फसवाहुन्ना पस बराबर निकल दगा आसमानुना सबअ समावातिन वो आसमानुना वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम और दा अल्लाह पर हर चीज़ बांधे खबरदार दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बअद कुल्लि मालूमिन लका इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन मुतूलता द कुरान मजीद मुबारक फ़हम हासिल के या अल्लाह हम द कुरान मजीद दकुल तौफ़ीक़ नसीब कर दे। या अल्लाह मात द सही तर्जुमे और तफसीर कौल तौफ़ीक़ नसीब के। या अल्लाह कम अहकामात कुरान मजीद के बयान दी व दगटोल मुतअमल कौल आसान के और या अल्लाह टोल मुहर्रमात ममनुआत नबद उसात। इलाहुल आलमीन तमाम मुमिनान मुर्दिगान मग़फ़िरत नसीब के। या अल्लाह बीमारान था सद कामिला नसीब कर दे। या अल्लाह जिन परेशाने तकलीफ़ात या अल्लाह टोल नेकान सालिहान के। या अल्लाह जिन बची नेकान सालिहान के। या अल्लाह जिन बीबियान नेकान सालिहान के। या अल्लाह स्ता बंदिगान आजिज़ कमज़ोर ख़ताकार गुनाहगार। या अल्लाह जिन गुनाहों न माफ़ के। या अल्लाह जिन नरादिश ख़ातिमम बिल ईमान नसीब के। या अल्लाह त पख्बल ईमान साबित कदमी नसीब कर दे। या अल्लाह चाची नारिना औलाद निश्ता अगी नारिना औलाद वर्के चाची औलादता नेकान सालिहान के। या अल्लाह मोर अपनार इताअत गुजार कर दे। या अल्लाह मुन गुजार कर दे तिलावत का उनकी कर दे। रब करीमा चाचे सूख च कर्जदारी दिखाया अगी ताकत कौन तौफ़ीक़ वर्के। या अल्लाह सूख च बेरोज़गार दी अगला हलाल रूसी वर्के चाच रोज़गार या अल्लाह पे की बरकत न वाचे। या अल्लाह सूख से भी निकाह थी कम नौजवानान या अल्लाह आखिर नेकान सालिहान भी बयान वर्के। इलाहुल आलमीन जिन पर हाल बांधे रहम के। या अल्लाह हम टूल जे कम दे जहन्नम द ओरना द कब्र द अजाब न बच की। और या अल्लाह हम टूल था जन्नतुल फिरदौस के आला मुकाम नसीब कर दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।